زنانو په زور باندې اوازونه د من په خپل غوګونو باندې اورو اے خور ته د مسلمان لوري اے خور استا په سر باندې د بیبي فاطمه د حیا صادر پکار دی لګونته خوشحالي بیراشي پیریان بیراشي بیا په ځان نه پوهېږي مونږ ورته زارۍ مینتونه کوو مونږ وایو الله مخه بخوه دا ځمکه الله ته سوال کوي چې الله ما له لږ غوندې طاقت راکړه د دوی د دې بې حیایي او فحاشۍ نه ما ته ډېر زیات تکلیف دی الله ما ته لږ غوندې اجازت راکړه دا خو مهربانه بادشاه دی ته ولې نه پوهېږې چې ستا الله ننم تا سره د اویاو موریانو نه زیاته مینه کوي ستا الله ننم ستا د توبې په انتظار دی ستا د سجدو په انتظار دی ستا د تهجد او د شپې د جړاګانو په انتظار دی کاش چې پته ولګي په دې سجدو کې څومره حسن دی په دې عباداتو کې څومره مزه ده د محمد مصطفی سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء په سنتو کې څومره عزت دی څومره خوند دی پکې څومره لذت دی پکې پته به ولګي بس دی واپس شي دا مونږ چې په کومو لارو رواني اے مسلمانانو مشران په نظر راځي نوجوانان په نظر راځي که زما आवाज هغه خور ته رسي کور کې ناستا هغه مور ته رسي سوال کوم ستا د کور ماحول ستا په لاس کې دی اے بابا جی کاکا جی ستا د کور ماحول ستا په لاس کې دی بس ته واپس شا بس ته واپس شا یا ایها الذین آمنو ایمان والو قو انفسکم خپل ځانونه وساتئ لیکم بل اهل عیال وساتئ نارا داسې اور دی وقودو الناس والحجاره د دې اور خشاک خلق دی او کاڼي دي